بیا سر ماتوي د حق د باطل لرا فاذا هو نبيانات فاغا زاحق ختم شي غ باطل ولکم او تاسو پر الویل هلاکت مما د اغنا تصفون چې تاسو بیانوي دا حق او باطل موږ پیدا کو حق ذریعہ جوړ کو د باطل د وشتو د پاره باطل هغه سره هلاک کو دا یو خبره شو ولهو د پاره من هغه څوک دی په سماوات چې باس مانونو کې دي ول ارض او اسمکه کې دي ومن او هغه څوک هم دی عنده چې دا غسر دي یعنی فرشته لا یستكبرون غیر سرکشی نه کوي ان عبادته داغه د بندګینا ولا یستحسرون او غیر نستړي کیږي یسبحون غیر تسبیح وای الليل د شپې والنهار او د ورځې لا یفترون او غیر سستی نه کوي بده کې دا اوس مشکل ترین آیاتونه دي د قران کریم د آیاتونو یعنی کتا سوایي چې تاسو لوبه کوله د الله د لوبه کې دا جوړ کړی دا ټوکی د اسمانونو ازمکه کائنات او د تحقیق وغیرہ وغیرہ نو الله وې د دې دونه پیدا ول څه ضرورت لوبه خو مونږه اسیم ځان سره دلته کړی و مونږه زما د فرشتو بدلته وکیل تماشه جوړ کړی و کوله به تاسو خیال دې مونږه سره پیدا کړی لوبه د لپاره دا یو دویمه خبره په دې ورستو آیات کې الله تعالی او فرمایل او دا ګران ترین آیاتونه دي دا تاسو عام پښتنه چانه کوی نو ډېر مشکل سره تاسو په دې باندې پوه شئ دې واده بار بار تلاوت وکئ بیا به شاید تاسو باغ باندې پوه شئ بیا الله تعالی فرمایي چې الله د پاره اسمانونو او اسمکه کې دي او هغه څوک دي چې هغه فرشتي دي الله سره هغه د الله د عبادت نه ستړي کیږي هم نه تسبیح هم وایي شپه ورځ وایي او کمه هم نه کوي په دې کې یعنی کستا د عبادت یا واځي د تسبیحات لستلوي چې سبحان الله والحمدلله وای نو دا کار فرشتي کوي هم مسلسلم کوي او ستړي کیږي هم نور پورې نو صرف تسبیحات وینا د پاره نه مې د لوب د پاره د دمرات پیدا کړی دي او نه مې صرف د تسبیحات د پاره د هرڅ پیدا کړی دي لکه موږ د اوس دا خبره کوله چې صرف ثوابونه ګټه نو صرف دې د پاره ما د هرڅ نه پیدا کړی کدا ما دې د پاره کوله نو فرشتو دا کار خې ټیک طریقې سره کوله شو به تاسو سره ضرورت نه او همدغه خبر الله تعالی په سورته بقره کې هم کړی دا چې فرشتو ورته ویل چې ولې پیدا کړی دا انسانات ونحنو نسبح بحمدک ونقدس لك مونږ ستاسو تسبیح او ستاسو پاکي بیانو د دې ضرورت ده نه لا ورته فرمایي دا ته علم ور کړی او د ذمہ داری د خلافت ده او دا ستاسو د خلافت کې اوس بیا لګرستو لارشه دا ورستنی آیت ده چې کله خلافت نه څه کیږي حق او باطل جګړه وراسي او بیا مونږ د حق باندې د باطل اولو نو چې کله ته صرف ثواب غټي تاسو نه پښتنه کومه سره د بیا سبنه چې صرف ثواب غټي پاره کې جګړه جوړي وغای ماته بیا الله دا څه وایي چې د حق باطل مونږ یو بل باندې اولو په صرف ثواب غټلو کې جګړه ته امریکا کې ثوابونه غټا کتا ته بوشیا دا یاد هغه څه ویلې زې مواري ته هیڅ نه وایي ته غټا روجي ستا غکو خو چې کله د حق او د باطل د کائنات چې کوم شي د پاره قائم دي او ته به د قران په انسان پوي او دا راخلي او د باطل سره ټکراوي نه دا هغه ټکرا او دا ستاسو خلافت په دې معنی او ستاسو په دې مقصد کې د خبره پرته ده هغه به تکي او د دې نو ستاسو خبره که حق وي نو الله وي باطل موږ سر ماتو او د لپاره موږ کړی دا خبره دې آیتونو کې د دې هغه خلاصه دا و چې ما تاسو ته بیان کړل او بیا چې د ورسته تاسو ته ځان په یوې ور باندې او یا د بیا تلاوت کوي ورسته د خلافت او د انسان ذمہ داری هغه بنیاد باندې نو تاسو ان شاء الله نور په دې باندې پوي شئ امت تخذوا ايدين ولدي الهه النور معبودان من الارض دزمکنا هم دوی ينشرون چې دوی بیا جمع کوي یعنی دوی داسې خدایان نیولې دي چې دوی برا جمع کوي دوی بیا به را پاسي نو کم یو داسې خدای د الله مقابله کې چې دوی جوړ کړی دی چې دوی بیا را پاسي داسې خو نشي کولای لو کانا کچری وی فیهما پدی دوالو کی یعنی پسمکی و اسمان کی الہۃ النور معبودان الا الله سوا الله نا لفسدتا نفساد بکړې وي ځکه چې دوه مشران چې دوه کور کې چې مشران چې کور نظام نه چلیږي او چې جای د دومره لوی نظام بغیر د یو مالک نه چلیږي نه دا د دلیل دی چې مالک یو دی فسبحان الله بس پاک تعالی رب العرش چې مالک د عرش عما يصفون دا غنه چې دوی بیانوي لا يسالو تپوس نشي کېدل د الله نه عما د غبارک يفعلوا چې غي کوي وهم او دوی نه يسالون تپوس کېدل شي دا څه چاته چې تاسو بندگی کوي دا ټول د دې مکلف دي نه په پښتنه کی او الله دا ذات ته چغله هیڅ پښتنه نشي کولای او نه دا څه څوک شته چې غاله نه پښتنه وکي
ام اتخذوا آیات جوړ کړی دي من دونه سوا د الله تعالی نه الہه نور خدایان قل ورته وای هاتو چې راوړی پیش کړي برهانکم دلیل خپل هاذا ذکر ادا نصیحت ته هاذا دا ذکر دا نصیحت ته معیا هغه چا د پاره چې ما سره دی و ذکر او نصیحت من هغه چا د پاره قبل چې دین وړاندې دي د قران او تورات او انجیل او دواړو ته د الله تعالی دلایل په دې دواړو کې موجود دي او دواړه په دې باندې گواهی په دې باندې دې کې خو دا دلیل نشته چې الله سره بل خدای شته دې کې خدای دلیل نشته د الله تعالی نه کوم کتابونه راغلي دي او دې کې جنښت نو دې مطلب تاسو ځان جوړ کړی دا چې بل خبره خو الله تعالی نه کړی سوا د رسول الله صلی الله علیه و سلم نه په حدیث ذریعہ سره نو هغه هم تاسو نه منئ بلکې اکثر د دوی نه لا يعلمون نه پوهیږي الحق په صحیح خبره فهم بس دوی معرضون مخړی لا يعلمون الحق نه پوهیږي په حق باندې نه پیژني حق خبره فهم معرضون بس دوی مخړون کړي وما ارسلنا ونذلك لمن من قبلك تا وړاندې من رسول ایتیو پیغمبر الا مگر نوحي وحي وکول مونږه الیه هغه طرف ته ان خبره بسوا انه چې بشکا خبره دا لا اله نشته بل کار ساز مددگار الا انا مگر زما فاعبدوني زما خبر امني زما عبادت وکي وقالوا دي وای اتخذ الرحمن ولد الرحمن بادشاہ ولدا اولاد سبحانه پاک هغه د خبرنا بلکې عبادنا غ فرشتي دي مکرمون عزت مند دي دغه چې دوی بویل چې دا د الله لونه دي نعوذ بالله لا يسبقونه اغي نوړان دي کیږي بالقول په خبره کې وهم اغوي بامره حکم د اغي د الله تعالی د حکم نه هغه حکم چې الله کې اغي ته يعملون عمل کوون کې دي په غي باندې يعلمو هغه پوهیږي ما په غص باندې الله ما بین ایدی مغه چې دوی نوړان دي و ما هغه خلفهم چې دین ورست دي ولا يشفعون او سفارش بنکي الا مگر لمن د هغه چا د پاره ارتضا چې خوښ شي وي وهم اغوي بمن خشيته داغه د يرنا مشفقون يريدون کی بوي دا یو آیت دا سده چې د دینه دا معلومیږي چې بعض خلکو د پاره به فرشتي هم شفاعت وکي خدا فرشتو شفاعت به هم بغیر د الله تعالی د حکم نه نبوي ځکه چې الله فرمایي چې الا مگر هغه چا د پاره لمن ارتضا چا د پاره چې الله رضامندي وکي چا د پاره چې الله خو خشي د غي د پاره ومن يقول او څوک چې وایي منهم د دوی نه اني بشک ز چې ما اله معبود یما من دونه سوا د الله تعالی نه فذلک نو بسدا نجزيه مونږ په بدل ورکو هغه ته جهنم د جهنم كذلك هم دغرانګي نچ ظالمین موږ سزا ورکو ظالمانو ته اولم ير الذين يدعون ذکتدلی اين ذکتدلی الذين هو كسانو كفروا كافرون دي ان بشك السماوات اسمان والارض او سما اسماننا او زمکا كانتا ودد واړه رتقا ملوشي رتق لفظي معنا بند ففتقناهما بيمغه جدا کړل لفظي معنا د فتق خلاصول یا شلول بیا مونږ بیل کړل جدا مکړل اومشلول وجعلنا او جوړ کړل مونږه من الماء ذوبونا كل شيء د هر یو شی د پاره حي ژوند د اوبو کې مونږه هر چا د پاره ژوندۍ واچوله دا د ژوند نورست هم لکه چې وبنوي هیڅ شی ژوند نشي پاتې کېدل او یا د دې پیدایش هم د اوبو ذریعہ سره هغه اوبو هغه منی هغه قطره یا زمونږ د جسمونو چې څومره دي یا به د زمکه د اسمان کې د زمکه او د اوبو چې کم پیمایش ته کوي نو د زمکه حصہ ډیره کم ده او د خشکی ډیره لګا ده او بوډه زیاته ده او چې کم ده کې دیم نه غنه لاندې او برغه او بدی بغیر د وبونه بهر حال زندگی ممکن نه ده او د مخ کې چې کم ده زما اسمان او زمکه دا یو ځای او بیا موږ بالکل دا آیات یا دا نشانات په سورۃ الدخان کې هم ده سورہ دخان کې هم ده او دا نن سبا ساينس ثابتای پوره دغه خبره وضاحت لا نه ده داسې وضاحت شوی چې غوښنه موږ تاسو په کړل شو په بهرال هغه دومره ثابت شوی دا چې یو لوی دماکه وشوله هغه دماکه په نتیجې کې اسمان او زمکه دا بیل شول دا بیگ بینګ ورته وایي ارڅ چې ورته وایي بهرال ورور تحقیقاتم کیږي دا خبره دومره عام شي لکه څنګه اوس موږ پویګو چې هر ستوره یا هر یو سیاره او ستاره د خپل مدار کې گردش کوي نو همدغه رنګ د دبر نور وضاحت کیږي خو الله تعالی مخکې نه د خبره دلته کړی دا چې دا دواړه یو ځای او بیا د مکه او شولا او بیا بیل شول وجعلنا پیدا کړی موږ په الارض پس مکه کې رواسي غرونه اند د پاره تمیدا چې ده اون خوځيږي لکونه وحید ازمکا بهم په دوی باندې ان انسانانو باندې وجعلنا جوړ کړی موږ فيها پدې کې فجاجن لارې سبلن فجاج لفظي معنی ارته لکه څنګه چې په سورې کاف کې تیر شول فجن
هغه ځای چې د غار نه کلاو داسي کلاو سبلا لاري لعلهم دې لپاره چې دوی يهتدوا لار عمومي وجعلنا او